دا کیسه له 1959 زیږدیز کال نه پیلېږي. د افغانستان په غزني ولایت کې د سردې په کلي کې یو ماشوم په 1959 کال کې نړۍ ته سترګې غړوي. دغه ماشوم په دې نه پوهېږي چې د برخلیک به څنګه وي، د ده راتلونکی به څنګه وي. حال دا چې دا ماشوم پخپله د بزګر زوی دی. د بزګر زوی د څه فکر کوئ چې د ده راتلونکی به څنګه وي؟ دغه ماشوم به د خپل پلار غوندې بزګر وي او که نه دا به خپل راتلونکی بدلوي. په هر حال دغه ماشوم خپلې ابتدایي زده کړې پیل کوي. ابتدایي زده کړې د سردې په کلي کې پیل کوي. له هغه وروسته بیا د سلطان شاه ابدین غوري ښوونځي ته ځي او وخت تېرېږي. دغه هلک ورو ورو غټېږي. خو دلته باید یوه خبره زیاده کړمه، دغه یادونه باید وکړم چې هغه مهمه ده. هغه دا چې هر وخت چې د دې ماشوم د کور د پاسه الوتکه تېرېږي، دی یوه هیله له ځانه سره لري. هغه دا چې دی غواړي چې راتلونکي کې د همدغه تیارې کلنډر شي. دی داسې فکر کوي چې په الوتکو کې لکه د موټر بسونو او نورو موټرو غوندې کلنډران دي چې هغوی په 10 روپۍ یا 15 روپۍ باندې سوارلۍ راوړي، په موټر کې یې کېنوي. نو دی په خپله فکر کوي چې دلته دغه تیارو کې ځانګړي کلنډران دي. نو دا همدې وخت دغه ارمان او دا توقع لري. وخت تېرېږي، دوی راځي کابل ته. دغه ماشوم په کابل کې بیا د حبیبي په لیسه کې خپلې زده کړې پیل کوي. له هغې وروسته بیا د پولي تخنیک انسټیټیوټ ته کامیابېږي، په دغه ځای کې خپلې زده کړې کوي. خو همدغه د دهقان په زوی باندې وخت راځي چې دی له هېواده بهر سفر کوي، ځي شوروي اتحاد ته، روسیې ته. له هغه ځای نه بیا وروسته دې ته موقع برابرېږي چې همدغه ماشوم چې د یو بزګر زوی و، دی فضا ته پورته کېږي، له ځانه سره قرآن کریم وړي او د لومړني افغان په توګه دی ځي فضا ته. اولین مسلمان به سطح جهان که همراه با خودش قرآن کریم را نیز به فضا میبرد. هماغه چې یو ستره اتلولي خپله کړي. دغه ماشوم د افغانستان یو ستر ویاړ شي او په همدغه نوم یې خلک پیژني. دا څوک دی پوهېږئ؟ دا عبدالاحد مومند دی. عبدالاحد مومند چې د محمد سرور زوی دی. په 1959 زیږدیز کال کې د غزني د سردې په کلي کې زیږېدلی دی. یوه اصلي جمله خو یې دا وه چې هلته باید علمي تحقیقات مخته تللي وای. البته چارواکی ولې نه ول، دی پیلوټ و. چارواکو دا تصمیم نیولی چې یو افغان دې کیهان ته ولاړ شي. عبدالاحد مومند په 1980 کال کې د پیلوټۍ په برخه کې زده کړې پیل کړې چې د همدغې زده کړو په دوام کې دا بیا بالاخره ځي شوروي اتحاد ته. په 1980 کال کې بیا نو د کرسنودار اوکیف په پوځي، هوایي او مسلکي مکتب کې دی د پیلوټۍ په برخه کې خپل زده کړې پای ته رسوي او بیرته دی خپل هیواد ته راځي. یعنې تر 1980 کاله پورې دی په شوروي اتحاد کې وي. هلته د خپلو زده کړو ته دوام ورکوي او د پیلوټۍ په برخه کې زده کړې ترسره کوي. کله چې دی بیرته هیواد ته راځي، بیا په هیواد کې په بېلابېلو اداراتو کې دا دنده ترسره کوي. د ده دا فضایي سفر څنګه برابرېږي؟ څنګه عبدالاحد مومند قرآن کریم له ځانه سره راخلي او فضا ته ځي. د 1918 نه تر 1980 کال پورې د بګرام په هوایي ډګر کې د هوایي قواو د پیلوټ په توګه دنده ترسره کوي. بیا په 1980 کال کې عبدالاحد مومند د نورو پیلوټانو سره فضا ته د تللو لپاره انتخابېږي. البته چارواکی ولې نه ول، دی پیلوټ و. چارواکو دا تصمیم نیولی چې یو افغان دې کیهان ته ولاړ شي. دا چې څو کسانو د تعداد زیات و، خو بیا له ده کسانو یوازې 2 نفره، یو عبدالاحد مومند بل محمد دورانه، دغه دواړه د پیلوټۍ دپاره انتخابېږي چې په دې دواړو کې به یوازې عبدالاحد مومند دغه اتلولي خپلوي او دا فضا ته ځي.
دا چې محمد دوران فضا ته لالوتنې پاتې کېږي د هغې لامل څه وي؟ هغه لامل دی چې ځینو دغه دا ښودلې ده چې عبدالاحد مومند اپنډکس شي. د اپنډکس له وجې دا بیا له فضایي مزله پاتې شي، نو بیا یوازې عبدالاحد مومند دی چې فضا ته لاړ شي او دغه سره اتلولي خپله کوي. عبدالاحد مومند روغتیایي معاینات او ځانګړې زده کړو وروسته په 1988 کال کې د اګست د میاشتې پر 9 د شوروي اتحاد د انټرکاسموس د پروګرام پر بنسټ خپل کهیاني تحقیقاتي پرواز M-Shock فضایي بیړۍ په مټ پیل کړ. د سهار پر 4 بجو 23 له کهیاني بیړیو د پرواز له ډګره بایکانونه د میر سټیشن په لور چې په فضا کې موجود وو د دوی بیړۍ وتوغول شوه. دا بیړۍ په بریالیتوب سره له فضایي تمځای سره یو ځای شوه. بیا هلته له 2 ستورو مزلو سره چې له پخوا نه په هغه فضایي بیړۍ کې ځای په ځای شوي ول له هغو سره یو ځای کېږي. له عبدالاحد مومند سره په دغه سفر کې ولادیمیر لیاخوف او ډاکټر ویلي پولیاکوف هم سره شامل وو. عبدالاحد مومند د مشال راډیو سره په یو مرکه کې وایي لکه څنګه چې ما په پیل کې یادونه وکړه، دی په دغه مرکه کې وایي چې کله چې زه کوچنی وم له پلار سره به مې ومه هر وخت چې به زموږ په کور باندې الوتکه تېره شوه ما به دا فکر کاوه چې په الوتکو کې کلنډران وي. نو له هماغه وخت نه زما هیله او ارزو دا وه چې زه د الوتکې کلنډر شم. خو وخت ګورئ چې وخت بالاخره دې ته رسېږي چې د عبدالاحد مومند فضا ته سفر کوي. د پیلوټۍ زده کړه خو پرېږده، هغه زده کړې وکړي بالاخره لومړنی افغان شي چې دی فضا ته لاړ شي، فضا ته سفر کوي او د خپل ژوند هغه ټوله کیسه جالبه کړي او بدله یې کړي. ځکه که موږ وګورو دی د دهقان زوی دی، په خپله اوس اتل دی. اتل په دې دی چې د افغانستان لپاره هغه لومړی نفر چې فضا ته وخته قرآن کریم ځان سره یوړه هغه عبدالاحد مومند و. دا نو زموږ د هېواد یو ستر ویاړ دی. کله چې یوري ګاګاګرین خپل لومړنی سفر فضا ته وکړه، دا لومړنی انسان و چې فضا ته وخته. پس له دې بیا دغه نوره سلسله پیل شوه. نو کله چې یوري ګاګاګرین خپل لومړی سفر وکړ فضا ته، نو په هغه وخت کې عبدالاحد مومند چې 3 کلن و. بیا له دې سفر وروسته په یو تاریخي سفر باندې یوري ګاګاګرین راځي افغانستان ته چې راځي. په دغه وخت کې نو عبدالاحد مومند 4 کلن وي چې په دې وخت کې دا فکر هم نشي کولی، دا تصور هم نشي کولی چې دی به خپله یوه ورځ ځي فضا ته به پورته کېږي. عبدالاحد مومند 4م مسلمان تشالونی افغان و چې د دوی بیړۍ د سپټمبر پر 11 په 5 بجو او 1 دقیقو د میر سټیشن کهیاني سره یو ځای شوه. دوی ته فضا کې سپارل شوې دنده په 8 ورځو کې پای ته ورسېده. د دوی دغه ماموریت چې و 8 ورځې و. خو دلته دا چې په فضایي بیړۍ کې تخنیکي ستونزې پیدا کېږي، نو د دوی سفر یو ورځ بل هم ځنډېږي، یعنې دغه ماموریت 9 ورځو ته رسېږي. دا چې د دوی په دغه بیړۍ کې تخنیکي ستونزې پیدا کېږي، د دوی دغه سفر 9 ورځې ځنډېږي. دلته یوه بله مهمه پېښه رامنځته کېږي. هغه پېښه دا ده چې هغه رسنۍ نړیوالې رسنۍ په دې وخت کې خبر خپروي چې دغه CO-6 بیړۍ په فضا کې سقوط کړی دی. بعضې رسنۍ دا خبر خپور کړي، بعضې دا خبر خپور کړي چې دغه بیړۍ اور اخیستی دی. په دې خاطر چې دلته د شوروي اتحاد او امریکا ترمنځ سړه جګړه روانه وه، نو په دې خاطر دوی دغه ناسم تبلیغات وکړه چې دوی دغه تمځای فضایي تمځای چې د روسیې و دا بدنام کړي. بالاخره په 9مه ورځ باندې له 4 ساعتو انتظار وروسته د دوی لومړنۍ اړیکه له ځمکې سره ټینګېږي. په هغه تمځای کې اړیکه ټینګه شي، ټلیفوني اړیکه، نو دوی پس له دې پوه شي چې دوی سلامت دي، روغ جوړ دي. په فضایي بیړۍ کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې وه. نو دلته هغه کوم افواهات چې شوي وو، کوم ناسم تبلیغات چې شوي وو، د دې مخه ونیول شوه. نو عبدالاحد مومند په 1988 کال کې خپل فضایي ماموریت په بریالیتوب سره پای ته ورسوو. د
بیرته راغی او هېواد ته راستون شو. کله چې دی دلته هېواد ته راستون شو په دغه وخت کې د ډېرو افغانانو لخوا د تشویق شو، وستایل شو. په همدې ترتیب د هغه وخت د ولسمشر لخوا د برید جنرالۍ رتبه هم ورکړل شوه. نو په همدې ترتیب دا چې کله بیرته خپل هېواد ته راستون شو یو ستر ویاړ یې له ځانه سره راوړل، هغه د یو ستر اتل په ډول وپېژندل شو. دا چې زموږ د هېواد سیاسي اوضاع له هغه وخته تر دې وخته پورې ښه نه ده، مناسبه نه ده. په همدې خاطر زموږ ډېر اتلان، ډېر هغه اشخاص چې هېواد کې کار کولی شو، د کار خلکو، هغوی هېواد پرېښوده او بالاخره دوی نورو هېوادونو ته لاړه، هلته مېشته شول، د هغې ځای قبولیت یې واخیسته. په همدې ترتیب په هغه وخت کې چې دلته اوضاع خرابه شوه، وخت ناوخت جګړې وې، نو عبدالحد مومند هم لاړه د آلمان فدرالي جمهوریت ته، هلته یې پناه واخیسته او هملته پاتې شو. دا د کوم ځای ده، د کوم ملک نه راغلی؟ نو هلته د افغانستان متوازي خبر چې ما باندې افغانستان ګران ده، خواهش مې وکړه دې ته مراجعه وکړه چې دله د ارتفاعاتو نه په افغانستان کې ټانک، توپ، دا شیانونه ما له دغه ځای نه هغه ډېر ارام ښکارېدي. دا وه زموږ د ستر اتل عبدالحد مومند په تړاو یوه لنډه ویډیو. یوه خبره بل هم زده کول پکار دي چې موږ باید هڅه وکړو، کوشش دا وکړو چې خپل اتلان په ژوندوني وستایو، ځکه په موږ افغانانو کې یو خوی دی، زموږ ټول هغه اتلان هغه چې ژوندي موږ یې نه ستایو، خو کله چې دی موږ د لاسه ورکړو یا مثلا مسافر شي پس له هغې بیا موږ دوی یادوو. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي په کمنټ کې ولیکئ چې د راتلونکي دپاره تاسو کومې ویډیوګانې غواړئ چې په کومو موضوعاتو باندې موږ تاسو ویډیوګانې برابرې کړو، دغسې مستندات راټول کړو. نو تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت، د الله په امان.